Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful. Assalamu alaikum. In this lesson, you will learn some important English sentences that we commonly use in our daily life. Pa nanani class ke ba munga haga sentence discuss kau kame che commonly munga په خپل روزمره ژوند کې اورو یا په خپل هم استعمالو نو کازما د یوټیوب چینل جوهر امام سر مونوي سبسکرایب کړئ نو دا هم در سره سبسکرایب کړئ او زما د فیسبوک پاڼه ټایم ټو لرن دا در سره هم فالو او لایک کړئ ټایم مناخلم راځي چې خپل کلاس سٹارټ کړو د خپل کلاس آغاز به د دې فکرنا وکړو هاغه ډیر شکی دی داسې قسمه سنټنس به تاسو اوریدلی وي او یا به مو استعمال کړي هم وي د دې ترجمه په انګلیشي ژبه کې څه داسې ده he is so skeptical هاغه ډیر شکی دی he is so skeptical next sentence that we have is تا زما حق خوړلې دی یا مونږه اکثر داسې هم وایو چې تا زما حق وخوړ نو د دې ټرانسلیشن په انګلیشي ژبه کې you have usurped my right you have usurped my right next sentence that we have is ځان سنبال کا compose yourself مونږه عموما وایو چې ځان سنبال کا او د دې ټرانسلیشن په انګلیشي ژبه کې څه داسې دی compose yourself دا ځان سنبال کړه ټرانسلیشن په انګلیشي ژبه کې compose yourself بلا فکره تبا ما لیوانه دا فکره به هم تاسو اوریدلی وي د دې ټرانسلیشن دی you will make me mad تبا ما لیوانه مونږه عموما وایو داسې قسمه فکرې استعمالو which are really important دا ډېره مهمه سنټنس دی that we commonly use in our daily conversation کوم چې مونږ په خپل روزمره گفتگو کې استعمالو نه دا یاد کړئ you will make me mad next sentence that we have is هاغه دستا د مدد نصفا انکار وکړو یعنی هاغه دستا مدد نه کوي he outrightly refused to help you he outrightly refused to help you هاغه دستا د مدد نه صفا انکار وکړو he outrightly refused to help you and we can also say that you outrightly refused to help me تا زما د مدد نه صفا انکار وکړو زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر او زما د فیسبوک پاڼه ټایم ټو لرن دا هم در سره فالو او سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ next sentence that we have is زمانہ ډیره خواله زی تاسو به عموما دا فکره اوریدلی وي او مونږه وایو چې زمانہ ډیره خواله زی I am sweating a lot یا د هغه نه ډیره خواله زی he is sweating a lot یا we can say that you are sweating a lot د تانا ډیره خواله زی نو داسې فکره چې مونږه پکې وایو چې زمانہ ډیره خواله زی یا د تانا ډیره خواله زی نو we can say that I'm sweating a lot next sentence زه تږی I'm thirsty زه تږی یم mean I'm thirsty او دا سچویشن یوزولی फेस कीजिए पा गर्मी मौसम के for everyone feeling thirst especially in hot condition دا गर्मी चुकमई पदे के अक्सर ला खलक तगी कीगी नो دا هم یو important sentence دی I'm thirsty زه
تګې یم. And we can also say that you are thirsty. ته تګې یې یا he is thirsty. هغه تګې دی. We can say that I am not thirsty. زه نه یم تګې. Next sentence د سهار نه باران وریږي. دا هم یوه کامن فکره ده کومه چې مونږه ډیره زیاته اورو یا یې استعمالوو او دا اکثر له په پیپرو کې هم راځي. It has been raining since morning. د سهار نه باران وریږي یعنی باران د سهار نه تر اوسه پورې شروع دی وریږي. It's been raining since morning. د سهار نه باران وریږي او کله چې مونږه داسې وایو چې د 2 غنټو نه باران وریږي د 4 ورځو نه باران وریږي نو then we can say that it's been raining for 4 days. د 4 ورځو نه باران وریږي. ما ته ونه پیژندې دا هم یو کامن فکره ده that we usually use in our daily conversation. I could not recognize you. ما ته ونه پیژندې. I could not recognize you, and we can also say that I couldn't recognize you. ما ته ونه پیژندلې. نو دا هم یو ډیره important فکره ده and you have to learn it and then use it in your daily conversation. Next sentence دستا زما سره څه دشمني ده. دا هم یو ډیره کامن فکره ده. What enmity do you have with me? What enmity do you have with me? دستا زما سره څه دشمني ده. دا هم یو کامن سنټنس دی that we usually hear listen say. هغه کامن جمله ده کومه چې مونږ ډیره زیاته اورو یا یې په خپله هم استعمالوو. What enmity do you have with me? دستا زما سره څه دشمني ده. No, it is also important sentence and you have to learn it and then use it in your daily conversation. Next sentence that also very important is هغه دستا څه دی. دا هم یو کامن کوشچن دی کوم چې مونږ یوز کوو. What is he to you? هغه دستا څه دی. مونږ وایو دا دستا څه دی هغه دستا څه کیږي یا دستا څه دی. د دې دپاره په انګلیسي زبان کې چې کومه سنټنس استعمالیږي What is he to you? هغه دستا څه دی. What is he to you? هغه دستا څه دی. He is my brother. هغه زما ورور دی یا we can say that he is my cousin. هغه زما د تره زوی دی یا we can say that he is my father. هغه زما پلار دی. Next sentence په ما پسې راځه. دا هم یو کامن سنټنس دی. Follow me. په ما پسې راځه یا په ما پسې را درومه. د دې دپاره چې په انګلیسي ژبه کې کوم سنټنس یوز کیږي هغه دی follow me. Follow me mean په ما پسې راځه. Follow me. No, it's also very common sentence that we usually use in our daily life. دا هم یوه عامه فکره ده کومه چې مونږه زیاتره په خپل ژوند کې استعمالوو. په ما پسې راځه. Follow me. فضول خبره مه کوه. دا هم یو کامن فکره ده. Don't talk nonsense. Don't talk nonsense. فضول خبره مه کوه. نو دا و زموږ د نننۍ ورځې ویډیو او زه امید لرم چې د ستاسو به خوښه شي. زما د یوټیوب چینل جوهر امام سر در سره سبسکرایب کړئ او زما د فیسبوک پاڼه ټایم ټو لرن در سره هم فالو کړئ. مننه.